بله موضوع دا ده چې ځینې توري ټکي استعمالوي. نو راسئ چې د ټکي په باره کې هم یو څه خبرې وکړو. د پښتو ژبې د تورو په عمومي صورت سره درې رقمه ټکي لري. یو هغه چې یو ټکی استعمالوي، بل هغه توري چې دوه ټکي لري، او بل هغه توري چې درې ټکي لري. لومړی هغه توري چې یو ټکی لري هغه هم فرق لري چې دا ټکی چیرې دی. ځینې وخت ټکی د توري پر سر وي، ځینې وخت ټکی د توري لاندې، او ځینې وخت داسې چې دا ټکی د توري په مابینځ کې. نو که موږ فرض وکړو چې دغه خط چې زه اوس لیکم دا یو توری دی، نو بیا به البته مثال هم تاسو ته زه درکړم. نو هغه توري چې ټکی پر سر لري یا لوړ، یا ځینې دي چې ټکی یې لاندې دی، او ځینې داسې دي چې دوی ټکی د توري په مابینځ کې دی. زه به دا ابلا بیا ولیکم چې هغه دلته په مابینځ کې. نو راسئ چې مثال درکړم په دې باره کې. هغه توري چې ټکی پر سر لري، یو د هغو څخه نون دی. نون دغسې لیکل کیږي او تاسو وینئ چې ټکی پر سر دی. داسې توري چې ټکی لاندې دی، یو د هغو تورو څخه ب ده. نه دا یا توري لوړ ټکی لاندې، او هغه توري چې ټکی په مابینځ کې دی هغه جیم دی. جیم خپل ټکی مابینځ کې دی. تاسو ولیدل؟ نو دغه په درو صورتو کې کیږي چې ټکی لوړ، لاندې یا په مابینځ کې. اوس نو هغه توري چې دوه ټکي لري هغه هم فرق لري چې دا ټکی چیرې دی. ځینې وخت دواړه ټکي لوړ یا دواړه ټکي لاندې د توري، او داسې هم شته چې یو ټکی لوړ د توري، یو ټکی لاندې. داسې توري هم لرو. که فرضاً موږ بیا هم تاسو ته مثال درکړم چې دغه خط تاسو فرض وکړئ چې یو توری دی. ټکي دوه پر سر هم راتلی شي د ځینو تورو، لاندې هم راتلی شي د ځینو تورو، او داسې هم شته چې یو ټکی لوړ د توري او یو ټکی لاندې د توري دی. د دې مثال به زه تاسو درکړم. ت دوه ټکي پر سر لري البته. نو ت موږ داسې لیکو. دا تاسو وینئ چې دوه ټکي پر سر دي. ی دوه ټکي لاندې لري. وینئ دا بیا دوه ټکي لاندې شو. یو د تورو څخه چې یو ټکی لوړ یو ټکی لاندې دی هغه شین دی. شین خو داسې لیکل کیږي، تاسو وینئ. نو یو ټکی لوړ او یو ټکی لاندې دی.
او داسې توري هم شته چې درې ټکي لري. بیا هم که موږ دا فرض وکړو چې دغه خط یو ټکی دی، نو هغه توري چې ټکي پر سر دي درې داسې راځي، یا درې ټکي لاندې دي، او یا داسې چې درې ټکي په مابینځ کې د توري دي. تاسو فکر کړی دی چې هغه توري چې درې ټکي پر سر لري دغه ټکي داسې لیکل کیږي لکه ما چې ولیکل، دا اول ټکی لوړ او دوه نور ټکي دواړه لاندې څنګ پر څنګ دي. زه به تاسو ته دا وایم، تاسو ولیدل چې دغه ټکی لوړ دی او دا دوه نور ټکي څنګ پر څنګ دي د لوړ در اول ټکي لاندې. دا هغه وخت کیږي چې دا درې ټکي د یو توري پر سر راسي. که داسې توري لکه دلته داسې توري چې درې ټکي لاندې لري، هغه بیا تاسو یې لیکئ، دا دوه ټکي څنګ پر څنګ راځي او آخري ټکی لاندې در دا دوه ټکو راځي. دغه ته مو فکري. او همچنان هغه توري چې درې ټکي په مابینځ کې راځي هم دغه رقم دی، لکه دغه چې اول دوه ټکي څنګ پر څنګ او آخري ټکی چې دی هغه د دا دواړو لاندې لیکل کیږي. زه به البته تاسو ته د دې مثال درکړم. مثال یې په د اول دا سې ده، داسې دی، داسې لیکل کیږي چې دا یو ټکی لوړ، دوه نور ټکي چې دي هغه لاندې څنګ پر څنګ. د بل مثال چې ټکي لاندې دي هغه پې ده، فرضاً هغه داسې لیکل کیږي چې دوه ټکي څنګ پر څنګ او آخري ټکی د دا دوو ټکو لاندې راځي په مابینځ کې د دوو ټکو مګم لاندې دا څنګ پر څنګ دي. د توري مثال چې درې ټکي په مابینځ کې لري هغه چې ده. تاسو ولیدل چې دا هم داسې ده چې دوه ټکي اول لیکو څنګ پر څنګ او لاندې آخري ټکی لیکو. نو دغه وه د پښتو ژبې د لیکلو او د ټکو په باره کې معلومات. کور مو ودان، سلامت اوسئ.